د رمضان میاشت ډېره برکتي میاشت ده زمانو. د دې نه مخکې دوه څیزونه دي ګورئ، یو روژه ده او یو د رمضان میاشت ده. دا دوه جدا جدا څیزونه دي، خو د روژې فرضي تعلق د رمضان د میاشتې سره دی. لکه یو جومات دی او یو مونځ دی. جومات ځان له د جومات احترام دی او د جومات ځان له برکت دی. دقسې د رمضان د میاشتې ځان له برکت او مونځ ځان له برکت دی. مونځ به کله کور کې چې نفلي او چې فرض وي نو په جومات کې به یې کوې په جمع. دغه رنګې روژې د رمضان نه بغیر هم نیوی شي، نفلي روژې یا قضا روژې یا د کفارې روژې، او په رمضان کې به یې نیسې چې کومې فرضي روژې دي. رب العالمین قرآن شریف کې اعلان کړی دی، یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندان، کتب علیکم الصیام، پتاسو روژې مقرر کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه ستاسو نه مخکې خلکو باندې چې روژې مقرر وي او فرض وي، پتاسو فرض دی. مخکې امتونو کومې روژې فرض وي، هغوی به هره میاشت کې ترې روژې نیول. ایام بیس به یې ورته وې، دیارلسمه، څوارلسمه او پنځلسمه د هرې اسلامي میاشت، دیارلسمه ورځ، څوارلسمه او پنځلسمه، دې کې پې روژې فرض وې، خامخا به یې نیول. نو دا تقریبا 14 روژې شوې په کال، او یو پې د عاشورې روژه فرض وه، نو 19 شوې. او بعض علما وایي چې د عرفې روژه پې فرض وه، دې کې لږ اختلاف شته. نو که د عرفې ورسره والې نو 28 افغاني، نو 19 روژې په هغې فرض په رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه په امت په لومبي زمانه کې دغه روژې فرض وې. په مکه مکرمه کې حضور پاک او صحابه به همدغه هره میاشت کې 3 روژې نیولې او عاشوره به یې ورسره نیول. بیا چې هجرت وکړه مدینې منورې ته، نو په 2م کال د هجرت د رمضان روژې فرض شو. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نو هغې کې وروستو راځي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چې چا باندې د رمضان میاشت راله روژې دې ونیسي. نو دا د حضور پاک د هجرت 2م کال، نو دې سره د ایام بیض او د عاشورې د روژې فرضیت ختم شو. اوس د رمضان د روژې دا په موږ باندې فرض دی، او که هغه میاشت کې 3 روژې څوک نیسي نو ثواب یې ډېر دی، د عاشورې څوک نیسي نو ثواب یې ډېر دی، خو فرضي روژې د رمضان دی. اوس میاشت مقدسه ده د مارونو د رمضان، او روژې هم ډېرې مقدسې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان روژې ونیولې، خو 2 څیزونه وله شرط دی، یو ایمان، که یو سړی کافري او هغه روژې نیسي هغه له فایده نه ورکوي. احتسابا دویم دا چې دی به دا روژې د الله دپاره نیسي، د الله د رضا دپاره. ریاکاري به پکې نه کوي چې ځان خلکو ته ښایي چې زه خو روژه نیسم. نو چې منافق ني او مسلماني، کافر ني او مسلماني، یو دا شرط. او دویم روژه خالص د الله د رضا دپاره نیسي، نو چې څومره ګناهونه یې کړي الله به ټول ورته معاف. خو د الله رضا پکې شرط ده. ګورې احتساب، ځکه خو روژه داسې عبادت دی که ته ترې څوک نه خبرې، هېڅوک دې نه خبرېږي. مونځ چې کوې نو مونځ او جمع باندې به کوې، خلک دې نه خبرېږي. لازمت حج چې کوې دنیا ده نه خبرېږي. زکات چې ورکوې نو که بل څوک نه خبرېږي، چاله چې ورکوې هغه خو دې نه خبرېږي. واحد روژه هغه عبادت دی چې ته څوک نه خبرې، هېڅوک دې نه خبرېږي. زموږ صاحب د هدایې علامه مرغیراني رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تېر شوی، او د هدایت داسې یو کتاب لیکلی دی چې د هغې په شان کتاب په فقه کې چې هغه په کوم انداز لیکلی دی
مشکل چې بل څوک یې ولیکي. ډېر قیمتي کتاب د 14 کاله روژه نیولې ده، 14 کاله، او په دې 14 کالو روژه کې د نه ښځه خبر ده نه د بچي خبر، او دا کتاب یې 14 کاله کې لیکلی. دی به ناستو خپل کتاب به یې لیکه چې د روټۍ وخت په شو بیبي به ورته ور وټکاوه، ده به وایي څوک یې پلان کې ښه راځه، روټۍ به یې ورته کېښوده، وایي دروازه بنده کړه ده. بیبي به یې کور ته لاړه د غرمې، نو شاګرد ته به یې ور وټکوي دلته راشه، نو شاګرد به یې راغوي دا روټۍ وخوره، هغه به وخوړه، وایي ځه اوس وځه. بیبي ته به یې ور وټکو راشه، هغې به لوښي یوړل، بیبي به یې دا خیال و چې دا ده وخوړ، او شاګرد به دا خیال و چې ده خو خوړلی دی، ما دپاره زیاتي راوړلی. روژه هغه عبادت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسی دی چې الله فرمایي الصوم لی، روژه خالص زما دپاره ده. زموږ طالبان سوال کوي که نه چې نور عبادتونه خو هم د الله دپاره دي، وی نه، نور عبادتونه که ته خالص د الله دپاره کې ریا به نه کې، قبلیږي به خو خلک ته نه خبرېږي. او روژه هغه خالص د الله ده چې په دې ته څوک نه خبرې، نو هېڅ څوک هم درنه نه خبرې. نور توجیحات ته خدای یو مې درته ووایي، وانا اجزي به، الله وایي د دې بدل به زه ورکړم. څه معنا؟ طالبان بیا سوال کوي ولې د نور عبادتونو بدل به الله نه ورکوي؟ څه نه، د نورو به مو ورکوي، خو فرق دی، د نورو چې ورکوي د فرشتو په لاس به ورکوي، د روژې به په خپله ورکوي. د نورو چې ورکوي نو په عام انداز به ورکوي، او د روژې به په یو خاص انداز ورکوي. لکه د سکول کې د استاذ کله کله ماشوم له انعام ورکوي، ډېرو ماشومانو له ورکوي، و یو خاص انعام یې نو هغې له یو خاص ورځ مقرر کړي، نو په هغې یې پلاران هم راوغواړي، خلک هم راوغواړي، نو هغه شیزونه ورته ورکوي. نو د نور عبادتونو به الله په عام انداز ورکوي، او د روژې به په یو خاص انداز رب العالمین. روژه دومره قیمتي شی. نو حضور پاک فرمایي چې دی مسلمان دا پکې شرط دی، او زما د رضا دپاره روژې ونیسي، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکې ګناهونه یې ټول لاړل ختم شي، الله به یې معاف. حضور پاک مبارک فرمایي وی د شوال د رکوټ اخر د میاشتې د اولې نه الله فرشتو ته حکم وکړي چې جنتونه ډولې کړي. نو فرشتې خو د انسان په شان کار نه کوي، فرشتې خو بل شان کار کوي. نو هغې ونښلي 11 میاشتې دا جنتونه داسې خشته کړي، ښه خشته او مزېدار او ډولي یې 11 میاشتې. دا بعضې په خاص فرشتې دي. نو چې د رمضان میاشت کله راوخېږي او لومبی ورځ شي، نو د الله د عرش نه یو هوا راولي، هغه هوا د جنت په دې خوشبویو باندې او په دې بوټو په دې میوو باندې ورشي، او بیا په حورو باندې ورشي. نو هغه هوا د الله د عرش لاندې کې د جنت په دې بوټو، په دې ګلونو، په دې پاڼو، په دې حورو باندې ولګي، هسه بل شی نه. نو حورې الله ته سوال کوي چې یا الله موږ له په دې میاشت کې پروردګاره ستا د بندګانو نه داسې خاوندان مقرر کا چې الله زموږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغې سترګې په موږ یخې شي. رمضان میاشت عجیبه ده چې څوک د رمضان د میاشتې عبادت وکړي، نو الله ورله دغه جنتونه ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د جنت 8 دروازې دي، د یوې دروازې نوم ریان دی. دا دروازه خاص هغه چاله ده چې کم روژه ده، روژې چې چا ډېرې نیولي، دا د هغې دپاره ده. دا دروازه په دې باندې داخلېږي، او په دې دروازه چې څوک یو ځل وردننه شو، داسې جوسونه او داسې خوراکونه به ورته فرشتې په دغه کې ورکي، په میلمستیا کې، چې ابدالابد چې دې جملي وي دې به تږي کېږي.
د جنت څیزونه چې سړی خوري دا د لوږې دپاره نه خوري. جنت کې څوک نه وږی کېږي نه تږي کېږي، هغه د خوند دپاره. لکه بعضې وخت یو سړی تږي ني او څوک ورته جوس ورکړي او هغه وڅښي، یا بعضې وخت بنده وږي ني موړي او د موړوالي د پاسه خلک میوه وخوري، الوه وخوري یا بل شی وخوري. د جنت د خوراک دا مثال دی دپاره. نو رمضان ځان له قیمتي میاشت ده او روژه دا ځان له قیمتي میاشت ده. د دواړو جدا جدا حیثیت دی او چې دواړه یو ځای کې نو ځان له شی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې حدیث ته چې څوک ورته ډېر خوشحاله شي. للصائم فرحتان، د روژهدار دوه خوشحالۍ دي، دوه. فرحة عند فطره چې کوم وخت روژه ماتوي یو یې دغه خوشحالي ده. هلکه روژه ماتې وخت کې سړی خوشحاله دی چې ماتوي ورته قسم قسم سي دی په ډېرو څیزونو خوشحالی چې خدای روژه سر ته ورسېدله، شکر دې ماته نه شوه. یا الله د دې وخت کې ستا په دې نعمت د روژه ماتوم چې الله ته خوشحاله شي. خوشحاله او پیکاوړی کباب خو پکې پرېږده او ځان له د خوشحالی شي. او بچرجان خو چې 15 جامه شربت نیس کړي که نه په دې اوړي ژمي کې د ما ته پته د ما سره روژه ماته کړې دی، په روژه کې خوراک نه کوي، ماښام دې شربت ته لاندې وځي یو چاټی وڅکي. نو یو خو هغه خوشحالي ده چې دې کوم وخت روژه ماتوي دې وخت کې خوشحالي. دویمه څه ده؟ ماشاءالله وفرحة عند لقاء ربه، یو هغه خوشحالي به ده ته نصیب کېږي چې کوم وخت الله سره ملاقات کوي. یعنې د ده به خدای د خپل ځان سره ملاقات کوي، دله به په دې خوشحالي ورکوي. دا دوه دي. نو زه په دې خوشحالېږم په دې چې زه شکر د یوه خوشحالي خو راته الله ملاوېږي. چې کوم وخت کې روژه ماتم نو هغه د زړه خوشحالي ملاوېږي. نو چې دا خوشحالي راکوي نو انشاءالله چې ته به د خپل ملاقات خوشحالي ملاقات کوې انشاءالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنة، وی روژه ډال دی ډال. د فوجیانو سره پخوا به د نیزو جنګ و، د تورو جنګ به و. نو د اوسپنې د طبقې په شان دی د کمک چې به ډوډۍ پخو غټ پخې دقس یو ډال به د میسلې پرې کړی وه ابې یې نیولې وه د مخ ته به یې داسې نیوله. اوس هم که ستاسو خیالي د پولیس والا سره یو اوسپنې یو شی وي دا ډال دا چې کوم وخت کې مظاهرې وغیره کېږي په دې پولیس والاو سره د اوسپنې او اوسپنۍ هغه یې لاس کې نیولي. که څوک یې په کاڼي په غوزار کوي په هغې دې ځان بچ کوي، او که څوک په ډنډه وهل کوي نو د هغې کې ځان بچ کوي. دا روژه رسول الله مبارک فرمایي جنة من النار، د دوزخ نه او د الله د عذاب نه ډال دی. تا به د الله د عذاب نه د دوزخ نه بچ کوي. قیمتي شی دی روژه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژه دار د روژه ماتي وخت کې خدای دعا قبلوي. مصیبت دا دی چې دغه وخت دعا کوي کوي هر سړی لګیا دی بس ونخلي هلکه یو 15 منټه ورکړه دعا ده. روژه ماته که کجوره وخوره خیر دی. که د روژه ماتي د کجورې نه مخکې دوا کې لا ښه خبره، او که نه کجوره دی وخوړه او د هغې نه پس دوا کې لا خبره. عند فطرې چې کوم وخت کې ته روژه ماته دا لازم نه ده چې د کجورې خوړلو نه مخکې ته خامخا دوا وکړي. نه کجورې له مخکې کې لا ښه خبره ده، ځکه وخت د روژې دی لا ماته کړې دی نه ده ډېره بهتره شوه. خو که د کجوره وخوړه نو ستا د دعا د قبلېدو ټیم نه دی ختم شوی. ښه الله نه دعا وکړه. د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي د دې وخت کې خدای پاک دعا وکړه د روژه دار. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان په میاشت کې روزانه الله پاک لس لکه ګناهګاران د جهنم د اور نه آزادوي. دا به څوک آزادوي چې روژه ونیسي؟ لس لکه الله پاک د دوزخ د اور نه آزادوي هره ورځ. هلکه نو چې لس لکه شو روزانه نو 13 روژې شوې نو څومره دې جوړېږي؟
3 کروڑ ته غالبا جوړي. نو چې د اخیری شپه شي نو چې دا څومره آزاد کړي دي دومره ورسره الله نور کی نو د دې ډبل بیا په اخیری شپه الله آزاد. حضور پاک فرق دونه قیمت نشي دی ورو خدا مهرباني وکوي چې روزه ونیسئ نو په هغه طریقه ونیسئ چې کومه طریقه مو د رسول الله مبارک ښودلې. یو په روزه په حلالو خوراک نیسئ او چې ماتوي په حلال ماتوي په حرامو نه. دویم څه دي؟ دویم پېشمني کوي. پېشمني سنت دی. پېشمني د رسول الله مبارک برکتي غذا ویلې. یو صحابي ته آواز وکړو هلما راشه الی الغداء المبارک، ناشتې له راشه پېشمني له او دا برکتي خوراک. نو د برکت ډېر علما ذکر کوي بیان کوي خدا وخت اوس نه دی یعنې ډېر بیا زه بیا راته وایم یو برکت یې دا دی چې سړی پېشمنۍ روټۍ خوري نو د موړي وجود کې طاقت دی. نو که ته عبادت کوې نو دا طاقت نه په وجود کې تر ماښامه پورې پروت دی. بل په دې خوراک د خدای د طرف نه خصوصي رحمت ورېدلی تاسو. بل د آخرې شپې خوراک اسم برکتي وي. خو زموږ خلک پېشمنۍ نه ډېر خلک پېشمنۍ نه کوي. سړی به پاسې ښځه به علاقۍ پاسه او پاسه روژه ونې پېشمنۍ وکړه شونډې باړې یې راغلې چې کړو پېشمنۍ وکړه برکت یې څه دی. پښتنو ورپسې دغه جوړه کړې سندره کړ وی د روژې هر ماښام اختر دی او وی زرې زرې د پېشمني د لاسه جوړ ده. د روژې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پېشمني د لاسه شو. نو پېشمني کمبخت ځکه نه پاسې کېل ته ورپسې منځ دی شیطان به په دې پېژني پرېږدي دی نه شیطان هله ته وایي زه مړه بس کې بس اوبه کې اخره کې بس یو ګوټو بوس کې او بیا سر کېږي. نو څه فایده شوه ده؟ مونځ قیمتي دی که روژه مونځ قیمتي دی. مونځ پاتې جمع پاتې شو روژه مې ونیول دا او چې مونځ پکې نه کې نو دا د الله د رضا دپاره دا روژه نه شوه. دا د خلکو د یارې د وجې نه شوه چې خلک به راته روژه خورو. دا د کور د زنانو د یارې نه شوه چې بیا به چې دا روژه خور دی. خلک په راپورې خاندي. دا د خلکو نه شوه چې خلک به یې ته خدای دې بیخ د دې غټې خېټې وباسه ډوډۍ ته نشي ټینګېدی خوار شي روژه دی. دا هغه احتسابا الله والا نه شوه چې وختي ما وویې که نه چې ایمان وي او د الله رضی ټول ګناهونه خدای ختموي ورسره دا هغه نه شوه چې ته پکې مونځ نه کوې الله هلته نه خوشحاله او دلته خوشحاله اسې رواج کې رسم پېشمني کې دا فایده ده چې پابسې تمارونه ګورې زما چې څوک دلته کې زما مقتدیان یې د جمعې چې څومره یې دلته یا زما آواز اورئ په دې عمل وکړې. پېشمني لږ وختي پاسئ نفل کوئ. رسول الله مبارک به په رمضان کې دومره عبادت پکو چې د خپې مبارکې به وپړسېد حالانکې الله ورته هر څه ما ته قدمو ما ته د ګناه نه پاک د ګناه نه معصوم بیا به هم دونه عبادت پکو. نو داسې وخت کې پاسئ چې تاسو اودس وکړئ او 3 رکعته تهجد ښکلې ورو کوئ په قلار قلار. که 8 نشئ کولی 6 کوه که 6 نشئ کولی 4 وکړه چې 4 نشئ کولی 2 وکړئ خدای بد ښکلې په قلار غځېد. هغې نه بس بیا پېشمني وکړه. پېشمني نه بس که بیا هم ته نفل کوې نو بیا نفل کولی شي. بیا لاړ شو جومات ته او خپل لمونځ وکړه. سنت وکړه او تلاوت د قرآن شریف شروع دا لږ وخت قیمتي کا د ورځې خیر دی د غرمې خوب وکړه که څه چل کوي. نو یو پېشمني برکتي دی او سنت دی دا به کوې او بل به وختي پاسئ که ښځو نو تاسو بېکاره یاست ښځې څه وخت پاسي چې غریبانانې لګیئ روټۍ پخئ ترکاري دله پخئ چای دله پخئ ماشومان ورته پینګه پینګه کوي هغه بیل قلاره هلته په کټ کې پروت دی. نو وختي پاسئ تهجد به کوئ که خیر انشاءالله ښه ټول رمضان کې به کوئ خیر تهجد او زر زر به نه کوئ ځان به دې نه خلاصوئ په قلار قلار به کوئ او پېشمني دعا خدای پاک قبلوي الله ته بیا دعا وکړئ. پېشمني داسې وخت کې کوئ چې کوم وخت کې بلکل اخیري ټیم وي. دویم به څه کوئ په فرض لمونځ پکې ورونو ګورې پرېږده دی او جمع پکې پرېږده دی
د جمع ډېر لوی ثواب دی، د فرض مونځ ډېر لوی ثواب. او بیا غیبت به پکې نه کوي او دروغ به پکې نه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبت یفطران الصوم، وی دروغ او غیبت دا روجه ماتی ختمی. وی دا نه وایم چې روجه ونه شوه، حضور پاک فرمایي روجه وشوه خو د روجې چې کوم برکات و دوړه شو حق روجې برکات ته ما وختي وي الله هغه ختم شي. که دې ونیول او دروغ دی وي دروغ، ډېر خلک پکې دروغ وایي او بیا د سیاسي دور کې ټول دروغ وایي. یو د یو لیډر دپاره دروغ وایي او د بل سپکه وایي، بل د بل لیډر دپاره دروغ وایي او د بل سپکه وایي، ټول دروغ. او غیبتونه کوي، څوک د یو غیبت او څوک د بل غیبت او څوک د بل غیبت، په غیبتونو د خلکو سر. نو ټیک ده چې روجه کې دا وکړل، د روجې قضا در باندې نشته، روجه دې صحیح شوه خو د روجې چې کوم ثواب او برکت و هغه لاړ توله شو. بل به د مارونو یو کار کوي. د روجې مقصد څه دی؟ رسول الله و قرآن شریف کې الله رسول لعلکم تتقون، چې ته نیک جوړ شي او متقي د خدای پاک جوړ. اسې تاسو ته وایم چې د بهر نه ښه رڼا وي او ښه خشتن ور لګېدلي او د سړي په سترګو باندې خړی، نو دته د نظر لګي. کله به د نظر لګي چې د بار نه نورم وي او د ده سترګې هم صفا وي، د ده په سترګه هم دوړه ني او خړه پې ني. دقه رنګې د رمضان میاشت هم برکتي ده، دا دغه رڼا ده. خو چې ستا و د باطل صفی او د کدورتونو او د خړوالي او د زنګونو نه د ته محفوظ او ته ورته پاک لعلکم تتقون. الله په قرآن شریف کې د روجې په برکاتو کې تقوا ذکر کړې ده چې روجې سره به خدای پاک ستا ظاهر او باطن پاک کوي. د روجې په برکت ستاسو علمي نو ډېر خلک الحمدلله په روجو کې تسبیح راوالي او تسبیح، ډېر خلک پکې لګي تلاوتونه هم کوي او ډېر خلک پکې لګي خاموشي، چا سره ډېرې خبرې هم نه کوي او ډېر پکې داسې وي چې ټول ورځ نیټ کوي نیټ او په هغه نیټ باندې ډرامې او فلمونه ګوري په هغې. نو د خدای له وخته په رمضان کې چې څنګه ثواب دا باندې دغه رنګې ګناه هم ګورې رمضان دی. جومات کې چې څنګه نیکي کې او ثواب راته زیات میلاویږي، نو که په جومات کې د ګناه وکړه نو ګورې عذاب هم ډېر زیات. نو د رمضان د میاشتې فضیلت هم ډېر دی، او د رمضان د میاشت کې که د غلطي وکړه نو ګورې تاوان هم ډېر زیات دی، لوی نقصان. نو تاسو چې څومره هلکان یې د هلکان بوډاګان نه یادو، دا چې څومره هلکان یې دې ټولو سره چې چا سره دا ټچ موبایل دي هغوی ته دا وایم چې مهرباني وکړئ په رمضان کې صرف ګناه ده بغیر د رمضان نه. په رمضان کې کوشش وکړئ چې په دې موبایل باندې ګندونه ونه ګورئ، ښه ګندونه به نه ګورئ په موبایل. د قرآن شریف تلاوت پې راواړوئ ځان ته، د علماو تقریرونه پې واورئ، د قاریانو قرائتونه پې واورئ، د نعتخوانانو نعتخواني پې واورئ، خو غلط به موبایل نه استعمالوئ. په دې الله پاک به خوشحالي. الله وی روجه مې دې راوسته چې دا د ګناه نه پاک کړم، نو ظالمه ته ځان اور په ګناه کې ټک کړی. نو بالخصوص په دا مې ډېر خلک ماښام چې روژه ماته کې خپل نیټ ته کښېني، وي روژه خو ماته شوه نو تراویح دې پاتې شي. تراویح کوئ ښه، تراویح مه پرېږدئ. چې خوراک لږ کم کوئ د ماښام نو بیا به وجود سپکي نو تراویح به په اسانه کولی شي. او د تراویح متعلق هم درته وایم تراویح به هغه مولا پسې کوئ چې په الار الارې نه 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 مونږ څه وایو هلکه ستاسو استاد جي په څو کې کوي هغه مړه په 10 منټه کې هر څه ګز ګنبد دي 10 منټه کې هر څه ګز ګنبد نه دا څنګه خو نشي. مولیانو صاحبانو ته مې او قاریانو صاحبانو ته مې چې د قوم دپاره خدای دپاره خپل آخرت خراب نه کړي. په مانځه کې په تراویح کې قومه ښه صحیح طریقې سره کوي. رکوع نه پاسي زموږ خلک څه کوي چې رکوع نه پاسي سمع الله لمن حمده الله اکبر نو نه تا قوم وکړه نه د قوم وکړه. او چې سجدې نه پاسي الله اکبر الله اکبر نو نه تا جلسه وکړه نه د قوم جلسه وکړه. نو درې امامان وایي چې مونځ د سره ونه شو بلکل ونه او زمونږ امام صاحب وایي چې بیا واجب پاتې شو
لکه په حکم کې د څلور امامانو فرق نشته، منځدار نقصان شو. دومره غټ نقصان په منځ کې پیدا شو چې یو صحابي دقسې منځ کړی نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل قم فصلی فانک لم تصلی، منځ دې ونه شو شابه دوباره وکړه. نو چې بیا وکړه نو بیا ورته وي قم فصلی، پاسه منځ دې وکړه فانک لم تصلی، منځ دې نه دی شوی. درې ځله هغه صحابي باندې پیغمبر علیه السلام منځ واپس کړ. نو ولیان صاحبان هغه مولا پسې خلک دي چې هغه وی الکه دا ما ته ویم پلان کې کلاشنکوف مولا دی، نو مې د به دشمني ویلو کلاشنکوف په غاړه کې ګرځي امینه. نو وی نه دشمني نشته، وی دې تراویح لکه د کلاشنکوف په شان ده ځای، دې په موټروی روان. نو چې کوم مولا په مانځه کې په موټروی روان دي که نه 160 نه 170 سپیډ کې، پام کوه چې دې بلا پسې مونږ دا سمود الحمدلله زم د خدای قهر په نازل د قرآن په ټوکی دا خو تموز باندې ټوکی د خدای غضب در باندې ظالم نازل نشي. دا څه دپاره چې خلک را پسې ډېري نو ډېر ورسجل وشي، ډېر سجل اطمینان سره دغه مونځ چې دا کوم ملا دا ډزېږي د پسې بیا بالکل نه کوی لکه ښه چې زر زر کوي. بل جومات ته دی چې څوک په قلار قلار کوي، که تاسو ورپسې مونځ پرېښو که نه ځکه دا خو مونځ پورې ټوکې کولې چې یو په خپله ټیک شي. او که ټول مریان یې داسې کوي ځان له تکلیف په قلاره کې تراویح به کوې او زما وروڼو بل ختم وکړئ په تراویح کې څومره نمبر کې دي. د قرآن شریف هغه جومات ته دی چې هغې کې د قرآن شریف ختم ښکلې ختم وکړئ. او قاریانو صاحبانو ته وایم چې هر ډېر خلک وایي یاره جي مونږ کوو خو خلک نه ودرېږي. مې بېوقوفه ته نه ودرېږي. خلک ولې نه ودرېږي؟ چې څوک نه ودرېږي نه دې ودرېږي که نه په ناسته دې درپسې په ناسته یې نه شي کولی، لټ بیمار دی دې دې کور وکړي. د یو کس او د دوو کسانو دپاره ولې سنت پرېږدي؟ شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د مالټې په جیل، مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورسره دی کې به د رمضان میاشت راغله. هلکه یوسف حافظ شته په جیل کې، په ټول جیل کې حافظ داسې خفه شیخ الهند وی سخت کال برانه په جون کې د رمضان ختم پاتې شي درته راو. دا به څه کوي؟ دا د ټولو صحابو سنت دی. حضرت مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورته عرض وکړو، وی استاد چې ما ته دوا زه پېښوره کوم په یادول. شیخ الهند صاحب به ته دوا دروازې به یو سپاره یادوله او د شپې به په تراوو کې اوروله. د رمضان میاشت تېره شوه، ختمه مو شو او خدای پاک قرآن شریف په باره یاد او ختم مه پرېږدئ. خیر دی په شلو شپو کې کوئ، په لسو کې کوئ، غونډه میاشت کې لږ لږ کوئ، ښکلې مزېدار. او ختم کې د قاري صاحب حروف په قلار قلار وایي او په اطمینان دی. نو ختم د رکاوټ مه جوړېږئ. دا خو د رمضان میاشت ده، دا خو د قرآن د نزول میاشت ده. په دې میاشت کې خو الله په قرآن شریف نازل کړی دی، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نو چې د قرآن د نزول میاشت ده الله پکې قرآن شریف نازل کړی دی، نو خو برکتي میاشت شوه، ډېره مبارکه. نو دې کې خامخا هر یو ملګری کوشش وکړي چې کم از کم ني نو چې بغیر د تراویح نه یو درې ختمه خو پکې هر مسلمان ورځ چې درې سپارې وایه که نو په لسو ورځو کې ختم کېږي. دا به ټول که خیر انشاءالله محنت کوي ختم پکې وکړي.